معزز سامعین کرام، د ربیع الاول مبارک میاشت شروع ده. دغه میاشت کې تاریخ کې اختلاف دی، لیکن د ګل پر ورځ باندې اتم تاریخ یا نهم تاریخ یا 12 تاریخ د ربیع الاول باندې د دوانو جهانو سردار آقا نامدار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته الله تعالی په یو منصب، په یو عظیم کار باندې د نبوت بعثت په یو عظیم منصب باندې رب العالمین دنیا ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را اولیږي. عام الفیل د ابرهه د لښکر د غر کېدو کالو او د سحر صبح صادق دغه وختو میاش کې اختلاف نشته. د ربیع الاول میاش وا په ورځ کې اختلاف نشته، د ګل ورځ وا لیکن تاریخ کې اختلاف دی. اتم تاریخ د ربیع الاول یا نهم تاریخ د ربیع الاول یا 12 تاریخ د ربیع الاول د سحر صبح صادق دغه ټیم هغه وخت کې ګړی نه وي، ټیم پیسونه نه وو، پاو کم سلور یا پاو باندې سلور بجې د سحر په دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته تشریف راوړی دی. خپل مور مبارک داغي نوم دی آمینه بیبي او رضاعی مور داغي حلیمه بیبي نوم دی. د فلار نوم دی عبد الله. د مکه مبارکه مکه مکرمه کې د مبارک خار کې د کفر او د جهل د شرک په هغه عظیم تیارو کې احمد عربي جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عظیم رڼا دنیا ته راولېږله. دغه عظیمه هستی په داسې وخت کې دنیا ته تشریف راوړو چې دغه وخت کې دومره جهل خلکو به خپلې ژوندې لوڼه خښولې، خلکو به دشمنی کولې، دومره حده پورې تیزه دشمنی د ظلم انتها و چې د یو بل په کوپړو کې به شراب سکل. یو کس بخپه وغځوله، اعلان به وکړه څوک شته چې زما خبره غونډه کې، بل کس براغې د خپه به یې په ویښ کې کټ کړه او د هغې نه به دشمنی چلیدې. یو کس به کلي کې اعلان وکړه زه دې سورلۍ ته خیجم، دې اوښ ته خیجم، په دې سورلي کومه، څوک داسې شته چې ما د دې اوښ نه راکوز کي. بل کس به راغی هغه اوښ به م په خپو باندې یا په سر باندې اوښ به م ووخه، سړی به یې ترې راوغورځو، اوښ به م مړ که، سړی به م قتل که او د هغې نه به په کلونو کلونو دشمني او دغه رنګې بدامني قتل او دا ظلمونه به روانو.
دغه د کفر او د شرک د ظلم په دغه تیارو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو. 380 بوتان په بیت الله شریف کې دي. چا د نور عبادت کو، چا د ستورو کو، چا د اور عبادت کو، چا د بوتانو کو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو الله عبادت کو، ټول قوم ته د یو الله د عبادت دعوت ورکو. نو دا ډیره لویه خوشحالي ده چې د ایمان دغه عظیمه سرمایه او د آخر زمانه د عظیم پیغمبر الله تعالی مونږ او تاسو ته را په نصیب کو. وایي الحمدلله، بغیر د غوښتونه، بغیر د مطالبینا، بغیر د سفارشنا، دا دومره لوی سعادت. ځکه نور انبیاء به دا تمنا کوله. موسی علیه السلام وایي حضرت عیسی علیه السلام ارزو کوي چې یا د ماته نبوت میلاو شي او یا د دوانو جهانو د سردار مبارک په امتیانو کې ما حساب کی. پیغمبران د دې خواهش لري. نو دغه امت، دغه پیغمبر، دا منصب، دا عظمت، دا خصوصي د الله پر رحم او په فضل ملاويږي. نو بغیر د سغختونه، بغیر د سفارش او قابلیت نه الله رب العالمین دغه عظیم نعمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صورت کې الله مونږ لرا کړی دی. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي من یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې دغه پیغمبر تابعداري وکړه، د په طریقو دنیا کې ژوند تیر ک، د اتباع وکړه، فقد اطاع الله، د سیدل ک چې د الله تابعداري کړی ده. وما اتاکم الرسول، کم طریقې، کم افعال او اذکار، کم اعمال چې دا پیغمبر تاسو ته خای فخذوه، الله وی دا ونیسه، دا واخله، په دې عمل کوي. وما نهاکم عنه، او د سنه چې دې تاسو منی کوي، فانتهو، الله فرمای د دینه منع شي، هغه کارونه مکوي. مختصر الفاظو کې به وایم د دوانو جهانو د سردار په مبارکو طریقو کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده، او په غیرو طریقو کې دا ناکامی ده. نو کم انسان چې دنیا کې زندگی تیری او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ژوند تیر کی، دا به عبادت وي، دا به کامیابی وي، دا به فلاح او نجات وي. او کم انسان چې په غیرو طریقو باندې ژوند تیر کی او د خپل چاهت او د شهوت تابعداري وکي، او هغه ته د دین نوم ورکي او د عبادت نوم ورکي، او دې ته د پیغمبر طریقه وي، دا انسان ناکام دی، د تاوان سره مخامخ دی او دا خسران کې دی. ډیر خلک دې میاش کې، دا اوس چې کومه میاش شروع د خاص کر نننی تاریخ 12 ربیع الاول، په دې کې عید میلاد النبی، په دې کې جلسې کوي، جلوسونه کوي، او په دې کې رواجونه او رسمونه کوي زمارونو، بالکل د شریعت نه خلاف کار کوي زمارونو. یاد ساته عید خو اختر ته وي، عید الفطر، عید الاضحى، غټ اختر ورکوټه موږ ته پښتو کې وایو. او د اختر پروز باندې خلق منس کوي، خطبه بیانوي، عبادات کوي. او دا اوسنی خلق عید میلاد النبی بیانوي. نو د دوی نه سوال دا دی چې عید اختر ته وي، او د دوانو جهانو سردار مبارک با عام طور باندې د ګل په ورځ روزه نیوله، روزه ته صوم وي. چاته پوسو که د الله رسول تاسو د ګل په ورځ روزه نیسئ، وی او دا زما د پیدایش ورځ ده. نبی کریم علیه السلام روزه نیسي
او دغه خلق دا د رواجونو رسمونو والا دوی پکې اختر مناوي وای دا د پیغمبر طریقه ده دا د صحابو طریقه ده دا د امامانو مجتهدینو طریقه ده دا د چا په طریقو بس موږ روانیم رسول الله علیه السلام روزه نیسی روزه کې خوراک سکاک په دې پابندي وي او دا خلق اختر مناوي عید مناوي عید نو اختر او روزه دا خو د یو بل الټه دي اختر کې خلق خوراک کوي د روزه پابندي ده اختر په ورځ به روزه نه نیسي شریعت کې معنا ده رسول الله علیه السلام په دې ورځ باندې د ګل په ورځ ام 12 ربیع الاول نه دی ګورې ښه 12 ربیع الاول باندې نه ده ثابته د ګل په ورځ باندې نبی علیه السلام روزه نیوله د دوانو جهانو سردار مبارک روزه نیسي او دا د 14مې صدې خلک راځي دوی پکې جلوسونه وباسي او دوی پکې لیټونه دغه کوي لارې کوڅې او بازارونه ښایسته کوي او ناشنا ناشنا غوبلې پکې کوي د شریعت او د طریقو د پیغمبر نه خلاف کارونه کوي وایي څه کوو موږ عید میلاد النبي مناوو نو دوی نه تپوس وکړه چې عید خو اختر ته وایي او نبی علیه السلام په دې ورځ روزه نیولې ده او اختر او روزه خو د یو بل الټه دي اختر کې به خوراکونه کې خوشحالي به کې اسکاک به کې جما به کې هر څه به کې او روزه کې دغه هر څه بند دي او په دې ورځ باندې رسول الله روزه کړې ده او ته اختر کې تر چا پسې روانې دا کومه طریقه ده بیا دغه خلک چې کوم نن سبا دا کوم رسمونه رواجونه کوي خاص کر پنجاب طرف ته دا کارونه ډیر شروع دي مختلف خوراکونه تیاری مختلف لیټونه لګئی او دا غټ غټ سیستمونه راوړي دا ساوند او دغه رنګلوې غټه پیټه راوړي غټ سپیکرې لګولي بعضې ځای کې جلوسونه هم وباسي هلکه څه چل دی وی د پیغمبر علیه السلام د پیدایش ورځ مناوو 12 ربیع الاول اهتمام کوي دوی حال دا دی محدثینو لیکلی دي د جمهور محدثینو د مورخینو رایه دا ده چې 12 ربیع الاول دا د پیدایش ورځ نه ده چرته صحیح روایت نه ثابت نه دي د کې اختلاف دی څوک اتم تاریخ ښیي د ربیع الاول بعضې مورخینو نهم تاریخ ښودلی دی دا 12 اسې مشهور شوی دی 12 تاریخ د رسول الله علیه السلام د وفات ورځ ده ته د پیغمبر په وفات باندې دومره خوشاله جلوسونه کې پروګرامات کې نو زمارونو دغه خلکو ته دا تعلیم دی دا دعوت دی چې د دوانو جهانو سردار مبارک چې کومې طریقې دي په هغې باندې عمل وکړه په مخ به یې ګیره نه جامې به د پیغمبر د طریقو نه خلاف وي خوراک سکاک به د پیغمبر طریقو نه خلاف وي سفر او حضر به د پیغمبر د طریقو نه خلاف وي غم خادي به د پیغمبر د طریقو نه خلاف وي سکه عید میلاد النبی مناوم او کته ورته نصیحت کې چې رسول الله علیه السلام داسې نه دا عید میلاد النبی نه دی کړی صحابو داسې نه دی کړی تابعینو نه دی کړی تبع تابعینو نه دی کړی ائمه مجتهدینو نه دی کړی الی یومنا هذا تر دې وخته پورې څومره علما محققین صلحا تېر شوي دي هغوی دا عمل داسې نه دی کړی نو تی په کم دلیل باندې کوې نو بیا څه وایي وی د پیغمبر په خوشحالۍ د هغه په ولادت باندې دوی خوشحاله نه دي او دوی پې خفه دي وی دا دشمنان دي د پیغمبر استغفر الله مونږ وایو د پیغمبر دشمني ته کې ځکه د رسول الله علیه السلام طریقه دې ځای کې یو شانتې ده او ته بل شان لګی پیغمبر روزه نیسي او ته اختر کې ستا عمل د پیغمبر د عمل نه خلاف دی بیا دومره اسرافونه پکې وشي بعضې ځای کې پکې هغه بینډ باجې غږیږي بعضې ځای کې پکې چرسونه بنګونه څکلی کېږي په بعضې ځایونو کې مزارونه او زیارتونه ښایسته کېږي
ادیرو کې خلق لګیای عید میلاد النبی مناوي او دې ته ثواب وای او دې ته عبادت وای د پیغمبر علی السلام په پیدا کېدو باندې خوشاله زمارونو د پیغمبر تعلیمات نه دي برای نصیحت دا خبره کوم برای اصلاح دا خبره کوم دا امت کم طرف ته روان دی زمونږ د نبی علیہ السلام دا طریقه وا تاسو خو د عیسایانو غوندې کرسمس ډے مناوئ هغوی هم د خپل پیغمبر متعلق هغه تاریخ او هغه ورځ هغه مناوئ من تشبه بقوم فهو من نبی علیہ السلام فرمای څوک چې د چا سره مشابهت کوي دی به د هغوی نه حسابېږي د یهودو او نصاراو مشابهت مه کوئ د دوانو جهانو سردار مبارک طریقې خپلې کې په مخ باندې ګیره پرېږده جامې د پیغمبر په طریقه وکړه که نه رشته د پیغمبر په طریقه کوه غم د کره راغې مړی در کره وشو د پیغمبر په طریقه باندې هغه سنبال که واده در کره راغې په هغه طریقه باندې چې صحابه او د دوانو جهانو سردار مبارک کومې طریقې سره ودونه کړي په هغه شان واده وکړه نو بیا به ته عاشق رسولې بیا به ته د پیغمبر صحیح تابعدارې نورو طریقو نه خبر نه سفر او حضر دی د پیغمبر نه خلاف خوراک سکاک جامه دی د پیغمبر نه خلاف ناسته ولاړه گفتار دی د پیغمبر نه خلاف او سکه ته عاشق رسولې مردار خولې د چرسو نه ډکې د نسوارو نه ډکې د سیګریټو نه ډکې شکل باندې د پیغمبر یو سنت نخکاری او اذا عاشق رسول ما خریتا ګور او پسارا شپېتا تا تشو عاشق رسول تشا عاشق رسول دسی عاشق رسول خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه عاشق رسول خو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عثمان ذی النورین رضی الله عنه حضرت علی المرتضی رضی الله عنه حضرت خباب حضرت حبیب رضی الله عنهما حضرت بلال رضی الله عنه حضرت سمیہ رضی الله عنها دغه صحابه او صحابیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح معنو سره عاشقانو تاسو دغه زندگی وګورئ چرته ابوبکر صاحب عید میلاد النبی مناو کړی دی چرته عمر صاحب مناو کړی دا ته چې کوم انداز باندې مناوي چرته عثمان صاحب مناو کړی دی په داسې انداز دا ته چې کوم طریقې سره حضرت علی رضی الله عنه چې د پیغمبر علی السلام زوم هم دی د فاطمه رضی الله عنها خاوند دی او ډیر قریبی نزدیکترین شخص چرته غوی داسې مناو کړی دي نو چې صحابه نه دي کړي نبی علی السلام نه دي کړي تابعین نه دي کړي او ته کې نو پوښه چې دا بدعت ده دا رسم ده دا رواج ده دا د خپل چاہت موافق پروګرامات دي او رسمونه دي دې کې شرکت مکوئ دې لمزئ دا په یو خاص عقیده د عبادت باندې مکوئ ګینه ګناګاري کې ثواب پکې نشته نرشه د پیغمبر طریقې خپلې کا رسول الله علیه السلام کې اخلاق تخپل اخلاق برابر کا ستا اخلاق او د پیغمبر په اخلاقو کې څومره فرق دی په ایمان وایه لږ ځان وتله که نه تا خو د رسول الله علیه السلام سیرت اورېدلې د نبی علیه السلام داسې اخلاقو دا څنګه چې ستا دي ستا کور کې بیبي سره څنګه ژوند دی ستا د بچي سره څنګه زندگی تیریږي ستا د ګاونډي سره څنګه وخت تیریږي ته ډیوټي څنګه کې زمینداری څنګه کې دکانداری څنګه کې جمعات ته کم انداز کې ځې راځې اجره څنګه انداز کې ساتي کور کله رشتہ دې سره څنګه ژوند تیری وایي دا د پیغمبر د طریقو موافق دی لکه که مخالف دی نو اخلاق دی د پیغمبر د طریقو نه خلاف د رسول الله علیه السلام شان اخلاق دی نه دي بیا د جامه راواله بچی خو هغه سکول ته لیږي چې کوم ځای کې پین شرټ پتلون ورته ورچوي د سنتو موافق ساده جامې چې کوم سکول کې ماشوم ته ورچوي ته خو زوی تعلیم د پاره هم نه لیږي
کم ته چې ټی ورچي پتلون ورچي او د کم ډیر پیس دی بچی الته لیږي چې دا زوی زما اوس نه د عیسایانو په کلچر او د هغوی په ثقافت او د هغوی په طریقه باندې خبر شي. تا د ټی تپوس کړی چې د غاړه کې دی ورته دا لکۍ ور په غاړه کړې ده، تا د دې تپوس کړی د دې څه مقصد دی؟ دوی وایي موږ عیسی علیه السلام په سولې کړی دی، دا د هغه سولې نشان دی د پانسې د غوټې چې تا خپل زوی ته نن په خپل تعلیمي اداره کې سکول کې دی دا ور په غاړه کړی دی. بعضې وخت کې موږ لږې پاکې خبرې کوو، بیا بعضې کسان ګیلې کوي مولوي صاحب وایي ته سختې وی، نو نه به یې وایم بچې اوس نه د رسول الله د طریقې نه خلاف کوي پټکې ولا په سر نه پرېږدي. ما څه وخت کې مدرسه کې طالبانو باندې پټکي لازم کړي وو، سحر یو شکایت راځه او ماسپښین بل راځه او مازدیګر بل راځه. ما وی چېرته م هغه سکول ته لا نړی چې کوم ځای کې به پینټ شرټ اچوي پتلون د عزت جامه یې لمنې ترې لرې کړه، کمیس پرتوګې ترې اخوا که او د بېعزتۍ هغه پتلون ټیک د فوجیانې اچوي، خو سرکاري مجبوري ده، هغوی ته عذر دی لپاره جایز ده. پولیس والا یې اچوي یا نور سرکاري چې کم لازمي په سکول کې د دې څه ضرورت دی چې ته خامخا پکې پینټ شرټ پې اچوي؟ د دې نه بغیر تعلیم نه کېږي. ولې دا تپوس چا د سکول د ماسټر صاحب نه ونه که، د پرنسپل صاحب نه ونه که، د سکول د مالک نه ونه که، یا لکه سرخوړلي سوچ خو وکړه که نه، ځان ته عاشق رسول وې، د پیغمبر امتی وې، د رسول الله علیه السلام په ناموس مې سرم قربان او بچی مې قربان او دام قربان، او بچی د پیغمبر د طریقې نه خلاف سکول ته لیږي. نو دا بچی دې ځای نه لاړ شي په هغه سکول کې د تعلیم حاصل کی، د پینټ شرټ اچولی دی، د بیا کمیس پسې خندا کېږي، د پتلون اچولی پرتوک پسې خندا کېږي، او د غاړه کې ټایي اچولی ده ټوپۍ پسې خندا کېږي، پټکي پسې خندا کېږي. نو وخت نه دی د اسلام خلاف د سنتو خلاف دا سړی لګیا که نو دی رالویږي رالویږي رالویږي، دی لسم کوي دولسم کوي، اف اے بی اے ایم پل پی ایچ ډي او بیا ځي وړاندې، نو بیا ته کله مشال جوړ شي د ده نه بیا څه شی جوړ شي؟ مشال جوړ شي. او په اسلامي ملک کې اسلامي ښار کې او د مسلمانانو په کالج او یونیورسټي کې بیا دی د پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي، او بیا مسلمانان را پاسی هغه قتلی او په ملک کې انتشار او فساد جوړ شي. د دې ولې زما وروڼو دا په موږ باندې کم سنډاخ په ایښې ده چې په دې پین شرټ کې کم تعلیم کیږي، پتلون کې کم کیږي، دا په ساده جامو کې هم کیږي. ټیک دا یونیفارم د عام سکول جدا وي، شنې جامې، تورې جامې، زیړې جامې، سپینې جامې، خړې جامې، دا سکول خپل خیر دی، دا یو پہچان به موږ والو، خو چې د سنتو موافق خو وي که نه. اوس دا خبرې نور مولیان نه کوي، او چې دا څوک کوي د هغه دشمنان ډېري، ولې حق خبره خو ترخی دا ستغی، او چې دغې خلکو نه مورې زه د پیغمبر عاشق یم، زما په ناموس رسالت باندې سرم قربان دی، او زه به داسې یم زه به داسې یم، ته اسم نه یاسې کدو یې کدو. زما وروڼو خپل بچي داسې سکول ته لیږئ، داسې مدرسې ته لیږئ، داسې ادارې ته لیږئ چې ستا د بچي اخلاقي تربیت وکړي. ته چې کور کې جامې جوړې، لباس ځان له جوړې، نو د سنتو موافقې جوړوه. ستا کور کې غم راغی، واده راغی ښادي، نو د واده نه مخکې کور کې د شریعت مسله بیان کا. مولانا صاحب یو ځل ناستو ما یو مقتدي مې راغی، ما ته وایي چې کور کې مې ښادي ده، واده را روان دی، ما ته د سنت طریقې واده وښایه. وی ما ورته وی ښه غوږ کېږده درته ویمه. وی ما ورته وی چې اول درته هغه ویم چې کوم کارونه به نه کوې، او بیا درته هغه ویم چې کوم کارونه به کوې. وی سړي ډډه وواله کېناسته، وی ما ته وی چې وایه. ما ورته وی چې جنج به نه کوې، ورا به نه کوې، په زنانو باندې به صدې نه کوې، د جومات په لوډ سپیکر باندې به دغه اعلان نه کوې، شمې به نه راوړئ، ټیپ به نه غږوئ،
پالنګونه به پکې نه کې، دا به نه کې، دا به نه کې، دا به نه کې، که وس دی ولیمه وکړه کني دغه مه کوه. د صحابو دور کې د ټولو نه اسان عمل هغه واده و، په دې دور کې د ټولو نه ګران عمل هغه واده جوړ شوی دی. دا کارونه به نه کوې. وی ما ته چې ښه مفتي صاحب نو څه به کوو؟ چې جنج ونه کم، ورا ونه کم، پالنګ ونه کم، شمې ونه کم، داسې صدې ونه کم، زنانه ونه ګرځوم، دا ونه کم، نو څه به کوو؟ وی ما ورته وی اوس غوږ کېږده چې کوم کارونه به کوې هغه درته وایم. وی راته وی چې مولانا صاحب مې وایه، هسې هم زه پې عمل نشم کولی، زما دا ګریوان شلېدلی واله. که دا خبرې مې کور کې بیان کړې خو ما خو کور کې څوک داسې په عزت نه پرېږدي. زه به ښځې سره څه کوم، ورندار سره به څه کوم، چاچی سره به څه کوم، مور سره به څه کوم؟ نو ما ورته چې ته دومره مجبور یې نو ما نه تپوس ولې کې سنت طریقې د واده؟ ته په ښځه خپل خبره نشي منلی، په خور نشي منلی، په کور والاو په زنانو ته خبره نشي منلی، ما ته وې سنت طریقې واده راته بیان کا. دا زمونږ حال دی او داوی هم څومره غټې غټې دي. نو زما وروڼو خوراک چې موږ کوو زموږ د پیغمبر د طریقې نه خلاف خوراک دی. تاسو خپل خوراکونه وګورئ، خپل جامې وګورئ، خپل لباسونه وګورئ، خپل غم خادي وګورئ. نو عید میلاد النبی مناول او د پیغمبر د طریقو نه خلاف ژوند تېرول رونو دا بدعت رسم او رواج دی. دی باندې ثواب نشته بلکې عذاب دی، الله به دې رانیسي. 12 ربیع الاول کې بعضې زنانه د دې زنانه خپل کتابونه دي. صاحب شیخ صاحب وی یو ځل لا پس یو کس راغی چې جی کور کې را کره پودګي وشوه او زه لا جنازې نه او دغه نه قبر د مړي د سنبالولو د خښولو نه فارغ نه ومه. وی کور نه سوال جواب وشي چې ترور دی وی چې کور ته راشه. چې کور ته لاړم وی کور کې راته وی چې هله شا به زر لاړ شه او پلانکي کړي والا ته ووایه چې 2 دړی کباب تیار کړي. که مړی شوی په کباب اوس څه کوئ؟ مخکې خو بیا حلوا پې پخوله، اوس پې کباب. وی چې دا کاکاجي دا زنکدن دا سخته ډېره تېره کړه او ډېره ورځې بیماري هم تېره کړې ده او دا تروریانې دې هم راغلي، چاچیګانې هم راغلي دي، خلک ډېر زیات ګڼ دي. نو ده باندې ډېره زیاته سخته وتېله، د خولې خوند به یې خراب شوی. او ورشه یو 2 دړی کباب راوړه، خلک ډېر دي کم رانه وړې. وی ما ورته وی چې خوند دې د خولې خراب دی؟ وی چې یاو. وی ما ورته وی چې دا کباب به خوري څوک چې موږ به خورو که نه؟ وی ما ورته وی د خولې خوند د هغې خراب دی، هغه خو قبر کې اوس موږ سنبال که او خوراک ته کې. نو ستا څه خیال دی دې سره به د هغې د خولې خوند ټیک کېږي؟ مولانا بجلیګر صاحب خبره نامناسبه ده وبه یې وایم. وی په خېټه زما دړ دی او ټیزونه ته اچئ، نو زما دړ قلاریږي؟ ما په خبره نه پوهېږې. تږی وږی د خولې خوند د مړي خراب دی او دې ښځو خپل کتابونه دي ورشه کباب راوړه، دا د تختې حلوا ده او دلته یې مړی لمبولی دی، شمې بلې کوي. ته تپوس کړی د شریعت دغه وخت کې څه حکم دی؟ نو د واده نه مخکې د واده مسایل کور کې بیان کوي، د نبي طریقه وښایې. د غم نه مخکې د غم مسایل کور کې بیان کوي. نبی علیه السلام فرمایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. هغه ښځه هغه سړی زما امتی نه دی په چا باندې چې غم راغی دی ځان له سینه وخي او چغې وی کوکې وی وایه چې ما او تا کره غم وشي زما او ستا زنانه څومره چغې وی. اتم کور کې اواز اورېدی شي که نه شي اورېدی؟ په کوڅه باندې څوک تېرېدی شي؟ او دا ځینې ښځې خو انټرنیشنل سندرې پکې غږوي، خدای بنده که دی هغه واورېدی. او نن سبا د غم نه د مړي نه د خلکو د رشتو یو غټ مرکز جوړ شوی. چا کره غم وشي جینکۍ پکې ځانونه ښایسته کوي، میکاپونه پکې کوي، شرم نمبر 65 خلک ځي د پلانکي لور ښه ده او د ډنګري. دا ولې هلکه؟ وی د دې غم نه علاوه خو دې میکاپونه کړي د ښایست پته نه لګي، د غم په ورځ خو دا میکاپ ته نه پارېغه، نو داسې بیا وګورو چې ساده دا ښکلې ده که ښکلې نه ده. ای زما وروڼو دا کم طرف ته روان یم؟ دا داسې خبرې په دې منبر چې تاسو ته څوک کوي که نه ستاسو دشمن وي.
استاسو بدی شي او کدا خبره زه نه کوم قسم په الله معاشره داسې طرف ته روانه ده ګینې ما ته پته ده په دې باندې زما ډېر خلک خلافي ما ته پته ده په دې زه د ډېرو خلکو بدی شم چې زه وایم ښځه بازار ته مه پرېږده نو هغه ښځه خو خاوند سره بیا جګړه کوي زه خو خلاف زه وایم پرده کوه او هغې هغه جالیلو پټه پیدا کړي لعنت د خدای پې ورېږي زه وایم جهنم نه بچي هغه ځان جهنم ته غورځوي نو بیا زه بدي شم زه وایم په بچي باندې نشه مه کوه نسوار مه کوه چرس مسکه ارامیتوب نه بچ که ډاکه پې مه کوه قتل پې مه کوه معاشره خرابېږي کور و عزت حیا دې خرابېږي نو چې زه د جهنم نه او کندې نه دې رابچ کوم نو زه ستا دشمن یم ای زما وروڼو د نبي طریقې تپوس وکړئ رسول الله علیه السلام څه طریقې وې د زندګۍ د تېرولو د صحابو کومه طریقه وه نو عید میلاد النبي موږ د نبي علیه السلام په پیدایش داسې خوشحاله یو چې د دې نه لویه خوشحالي په موږ باندې په زندګۍ کې بله نه راځي عید بلا سي د اختر به څه خوشحالي داسې کروړها اخترونه د نبي علیه السلام د پیدایش او د ولادت نه قربان شه الله دې موږ له طاقت راکړي چې د نبي علیه السلام په طریقو باندې دنیا کې ژوند تیر کړو نو نن 12 ربیع الاول ما په دې باندې څه خبرې کول غوښتل انشاءالله د نبی علیه السلام سیرت او صورت که ته وې چې کمال ښایست دی د نبی علیه السلام نه خوبصورت ښایسته بل انسان په دنیا کې نه دی تیر شوی بلکل دی قابل دی د ده سره محبت وکړه که جمال غواړي نبی علیه السلام کې دی که کمال غواړي نبی علیه السلام کې دی که اخلاق غواړي نبی علیه السلام کې دی او که د معاشرې ژوند غواړي نبی علیه السلام کې دی که عهده غواړي نبی علیه السلام کې ده که د ټول کائنات سرداري او مشري غواړي نبی علیه السلام کې ده که لامکان ته تله غواړي کم قسم نه دی تللی سوا د نبی علیه السلام نه د ټولو انبیاو سردار د ټول انسانیت سردار هغه د دواړو جهانو سردار مبارک جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی ځکه عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي لنا شمس وللآفاق شمس یو زمان ور دی یو دا بر انور دی و شمسی خیر من شمس السماء زما د انور د برنی نور نه غوره دی و شمس الناس تطلع بعد فجر د خلکو د انور د خو د سحر نه پس راخیږي و شمسی تطلع بعد العشاء و شمسی تطلع بعد العشاء زما انور د ماسوتن نه پس راخیږي او د دې وجنه حسان ابن ثابت رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په مدح کې وی و احسن منک لم ترى قط عینی ای د دوانو جهانو سرداره و احسن منک ستانه خوبصورت او خیستا لم ترى قط عینی زما سترګو د سره نه دی لیدلی و اجمل منک لم تلد النساء ستا غوندې خوبصورت او جمیل انسان یوې مورم لا نه دی راوړی خلقت مبرئا من کل عیب پیدا شوی ته داسې چې د هر عیب نه صفای کأنک قد خلقت کما تشاء دسی الله پیدا کړی ای د دوانو جهانو سرداره لکه څنګه چې تا غوښتل په حق په هغه هیئت او په هغه صورت باندې الله پیدا کړی دا صحابو د نبی علیه السلام تعریف او صفت کړي نو که ته وایې چې د صفت قابل حسن دی او جمال دی نو نبی علیه السلام ډیر حسینو که کمال غواړي نبی علیه السلام د کمال اعلی پای باندې فایز دی که منصب غواړي او که نسب غواړي او که هر څه تا ته معیار ښکاری په محبت کې د ټولو نه اعلی پای باندې د دوانو جهانو سردار مبارک هغه فائز دی او هغه د محبت او د مینې لایق دی قل ان کنتم تحبون الله ای پیغمبر دوی ته ووایه که تاسو الله سره محبت کوئ فاتبعوني زما تابعداري وکړئ یعنی د نبی علیه السلام تابعداري وکړئ کله چې تاسو د نبی علیه السلام تابعداري وکړئ یحببکم الله الله به تاسو سره محبت شروع کړي ویغفر لکم ذنوبکم ګناهونه به الله معاف کړي والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربانه دی نبی علیه السلام په طریقو به څوک غیرت کوي زمارو هر غم او خادي کې به د نبی علیه السلام طریقو ته ګورو کنه ان شاء الله الله دې ماته او تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي اخري یوه خبره کوم دا درېیمه هفته ده چونکې زه د مصر قاریان صاحبان راغلي او زه هغې سره ډېر په منډه وم ځای په ځای پروګرامونو هغې لا اوس هم دلته دي پنجاب کې دي خو بعضې لرو پروګراماتو ته زه نشم تللی زموږ په دې علاقه کې یو ناسور شورو دی دا زمونږ د کلي محلې خبران دا عامه خبره کوم د ضلع چارسدي او د شیرپا او د کې پی کې ټول عامه خبره کوم چونکې دا میډیا ملګري د موبایل والا راغلي د دې په ذریعه باندې دا خبره کوم زمونږ په دې شیرپاو کې او د چارسده کې ځای په ځای په بارګینونو کې د شورومونو کې قراندازي شروع ده ګاډي
په ټیکټ باندې قراندازۍ باندې هغه خرڅیږي. تاسو به خبره ده کم کسان چې د گاډو کاروبار کوي دلته چې کم شورومونه دي کم بارګینونه دي پاغې کې 50,000 روپۍ واخلي او د 20 लाख روپو گاډي د 30 लाख روپو گاډي چاته په ټیکټ کې راوځي چاته قراندازۍ کې راوځي لاټرۍ کې راوځي. زمارونو دا خالصه جواری ده قطعا حرام ده. ذکر رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. الله فرمائی د دینه منی شي دا جواری ده د دینه قطعا ځان منی کوي دا کار مکوي. او ستاسو رشتہ دارو کې کسوګ داسي وي چې هغه بارګین کار کوي د شوروم کار کوي ډیلر وی گاډي اخلي او خرڅي نو هغه ټولو ته وایم د قرآن حکم دی که ته پې نه پوهېږې امي او تا قرآن نه ویلی یا په ترجمه نه پوهېږې ته خالص د الله سره دشمني کې او الله ته مقابلې ته راوتې ځکه الله د دې منې کړې ده. الله فرمایي فجتنبوه د دې نه ځان وساتې. نو خاص کر ډیلران او شورومونو بارګینونو والا دې زما دا آواز واوري. زه تنقید نه کوم د چا خلاف خبره نه کوم چاته مې اشاره نه ده عامه خبره کوم د قرآن آیات ویم د شریعت مسله بیانوم. څومره کسان چې دا لاټري کوي دغه قراندازي کوي او دغه ټیکټ اخلي دا خالص د قرآن سره مقابله کوي او د الله دشمنی کوي او بیا د الله عذاب ته ځان تیار ساتي. ډیرو کسانو خو ماشاءالله توبه وکړه هغې موږ ته پته نه وه اوسه پورې دا کار مونږ کړی دی او ما اعلان وکړه چې چا ما سره پیسې دي راشي خپلې پیسې واپس والی. ګوره 60 کسانو مثال په طور یا 40 کسانو 50,000 روپۍ جمع کړي او هغې کې یو کس ته ګاډی راغی د 60 लाख روپو او دا نور کسانو دا 50,000 روپۍ چرته لاړې او د څه په بدله کې لاړې. خالص قمار دی جواری ده لاټري کول دا د شریعت خلاف ده او دغه پیسې چې ته وګټې یا دغه ګاډی والی او په دې باندې ته کمایي کې ګټه وټه کې اغستل خرڅول کې نو دا حرام به ستا خېټې له راشي ستا بچو له تا دا رزق وګټه او تا ښځې له دا راوړه نو یاد ساته دغه ټولې پیسې دغه ګټه وټه به دنه په هسپتال او په بیمارۍ او په دشمنو په تاڼو به د باندې لګي. دا چرته هم په خوشحالۍ نه لګي دا حرام څیز دی په حرامه طریقه به دنه ځي بیا به دې الله کړی بیا به دې الله زوری دا یو چانس او مقدر کړی ده. نن د دې نه فایده والا الله اوسه پورې راته علم نه و پته نه وه خبر نه وم الله ما چې کړې په دې توبه وباسم او آینده دپاره به نه کوم. دا یو پیغام دی د چارسدې ټولو مسلمانانو ته خاص کر دغه بارګینونه ټول داسې نه کوي بعضې شورومونه دي بعضې بارګینونه دي هغوی پته نه لګي د چا نه دا طریقه یاده کړې ده او ځای په ځای بیا په دې غټو شهرونو کې هم داسې کېږي اسلام آباد کې او پیشاور کې یو ګاډی بیا راوستي او په هغې قراندازیانې کېږي کراچۍ کې او لاهور کې او غټو غټو شهرونو کې هم دا کېږي. کم چې مسلمانان دي کم چې قرآن مني کم چې د دوانو جهانو سردار مبارک بني او د نبی علیه السلام امت کې ځان حسابوي هغه ټولو ته ما د قرآن او د شریعت حکم بیان که باقي منل او نه منل دا د هغې خپل کار د هدایت الله ورکوي. ما خپله غاړه خلاصه کړه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.